د ظالمانو او جابرانو د ظلم نه د حفاظت لپاره یو بهترینه وظیفه کم خلک چې د ظالمانو په ظلمونو کې راګیر دي جابران او زورور خلک هغه په ده باندې ظلمونه کوي او دا ځان نشي خلاصولی ځکه دا بېوسه دی هغه زورور دی یا په عدالتونو کیسونو کې په ناروا باندې چا فساو کړي دي چا راګیر کړي دي ناحقه دعوې پرې کړي دي بهترینه وظیفه ده د هغې دپاره یو عالم دی ابو بلج الفزاري ورته وایي هغه فرمایي یو ځل حجاج ابن یوسف داسې قسم وخوړه حجاج ابن یوسف یو ظالم بادشاه تیر شوی دی هغه د یو سړي په باره کې قسم وخوړه که دا فلانی سړی زما په قابو کې رالی زما په لاس کې رالی نو زه به قتلومه مړ کوم به وژنم به د حجاج ابن یوسف په حکم باندې یوه ورځ هغه سړی ګرفتار شو ونیولی شو او راوستلی شو د بادشاه مخې ته ودرولی شو چې کله د بادشاه مخې ته ودرولی شو نو دې سړي د ځان سره څه وویله شونډو له حرکت ورکاو سی ویل د ځان سره په دې کې د بادشاه وایي دا ایسته بیرته پرېښودو ایله کو خو د ایله کولو په وخت کې بادشاه وایي د ده نه تپوس وکړو چې تا دا څه ویل د ځان سره چې کله ته زما مخې ته ودرولی شولې په دغه وخت کې تا څه ویله نو دې سړي ورته وویل چې ما دا کلمات وویل چې یا عزیز و یا حمید یا ذا العرش المجید اصرف عني شر كل جبار عنید صرف دا دعا او دا کلمات مې وویل معنی یې داسې ده یا عزیز و یا حمید ای زورور ذاته ای ستایلی شوي ذاته یا ذا العرش المجید ای د عرش مالکه اصرف عني شر كل جبار عنید واړې زمانه شر د هر زورور او ظالم انسان د دې کلماتو په برکت باندې د بادشاه ظالم بادشاه چې حجاج ابن یوسف دی د هغه زړه په ده باندې نرم شو په ده باندې ترس رالی او دا یې پرېښود نو کوم خلک چې د ظالمانو په ظلمونو کې راګیر دي جیلونو کې ګرفتار شوي دي په ناروا باندې عدالتونو کیسونو کې راګیر دی او دا کلمات په یقین سره وایي الله رب العالمین به د دې مشکلاتو نه راخلاص کړي او د دې ظالمانو نه به الله خلاص کړي